السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستانو که د یوټیوب دپاره تمنیل جوړول غواړئ نو ویډیو پوره وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ مه. تر ټولو در وړوکې شنې عرض کوم تاسو ته که تر اوسه پورې تاسو زموږ پیج ټیکنیکل رضوان سبسکرایب کړی نه وي نو پلیز دغه سبسکرایب کړئ. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. د ټولو در مخکې خو به تاسو چې دا ویډیو ګوره د دې په ویډیو په دې ډسکرپشن کې ما تاسو لینک درکړی تر هغه ځای به دا پیکسل ایپ تاسو ډاونلوډ کړئ. نو چې دا ډاونلوډ کړو نو دا به تاسو نه یو انفارمیشن غواړي دغه به الاو کوئ. چې دغه مو کله الاو کړو نو بیا به دا تاسو ته خلاص شي. دا بره به تاسو ښکاري ډیلیټ دا به وهئ. تاسو خو مثال ځان کوم سایز سلیکټ کوئ، دلته کوم کلر سلیکټ کوئ. نو زه یو وارې سپین کلر سلیکټ کوم نو دا ما سلیکټ کو. بیا به دا تاسو ته ښکاري دا به وهئ. دا مو چې کله مو ووهو دا تاسو ته ښایي امپورټ، دا به وهئ امپورټ. دا دې من به کلیک وکړئ. دې من چې کله کلیک وکړو دا تاسو ته زه ګرلی نه حالم، ستاسو موبایل به بدل زما بدل دی. نو دا تاسو ته ښکارېږي دا ما سره شته. او که داسې پټو مو ډاونلوډ کول غواړئ نو ګوګل ته به لاړ شئ، پینګ بوای پټو به وهئ. نو دا تاسو ته ښکارېږي دا د دې طریقه ده. دلته زه اوس مثال لیکل ورکوئ نو لیکل دا تاسو ته ښکارېږي ایډ. دې ایډ باندې به کلیک وکړئ. په دې ایډ باندې چې کلیک وکړئ دلته چې تاسو مو څه ورکوئ هغه ورکولی شئ. زه مثال ورکوم هاو ټو هر څه که تاسو ورکوئ. زه مثال ما چې څه ورکړو هغه به بیا تاسو ته په دې ویډیو باندې ښکارېږي. هاو ټو یوټیوب تمنیل دا تاسو ته ښکارېږي. دا ما ولیکل. دومره غټ لیکلي به ډېر زیات نه کوئ، دا ایډینګ بیا ډېر غلط ښکار راځي لږ تاسو ته ښکارېږي. دا به دلته مو داسې دغه کوي. دلته بیا دا ښایي سټایل، د سټایلز به تاسو ته ښکارېږي. دا سټایلز باندې به کلیک وکړئ. دا تاسو څنګه کلر کې مثال راولئ نو دا ګورئ داسې که بل مو خوښېږي نو بل مو وهئ. دا په نمونو کلرونه دي دي کې زه صرف دې کې دا یا مثال زما چې کوم خوښ شو ستاسو چې کوم خوښېږي هغه مو ورکئ. تاسو ته ښکارېږي زه دا ورکوم یو وارې هاو. نو په دې طریقه سره تاسو خپل یوټیوب تمنیل جوړېږي. بیا بره تاسو ته ښکارېږي دا به مو ووهئ. دا بره دا پلیز دا به ووهئ. دا بره دا به ووهئ. دلته تاسو بیا راکوئ سیویز. نو تاسو به دې باندې کلیک وکړئ. دې باندې چې مو کله کلیک وکړو نو دا به تاسو ته ښکارېږي دې خوا سیو ټو ګرلئ. دا به ووهئ. نو دا مو چې کله ووهو دا تاسو سره سیو شو. نو دا بالکل ستاسو دپاره دا ویډیو وه. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.